کرنې او مالدارۍ وزارت وايي تیر کال 2.2 میلیونه لیتره شیدې تولید شوي او د هرات اسلام کلا او هرات تر غونډۍ لارې بیرته پرانیستل شوې. لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړې دوه ډیرو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وايي چې تیر لمریز کال په ټول هیواد کې 2.2 میلیونه لیتره شیدې تولید شوي دي. دغه وزارت وایاند اکبر رستمی د وری په 22 ازادي راډیو ته ویل افغانستان د شیدو له پلوه په ځان بسینه ته نږدې شوی. د 1999 لمریز کال کې په ټول هیواد کې 2.2 میلیونه لیتره شیدې تولید شوي. افغانستان په کلنی ډول 3 میلیونه لیتره شیدو ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا زیاتره شیدې په فاریاب، بغلان، تخار، میدان وردګ، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او سمنګان ولایتونو کې تولید شوي دي. کرنې وزارت وايي په ټول افغانستان کې 1819 د غواو فارمونه شته چې ډېری شیدې له همدې فارمونو ترلاسه شوي دي. دغه وزارت چارواکي وايي د همګړۍ په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه غواګانې او نږدې 6 میلیونه وزې او میږې په فارمي او دودیز ډول ساتل کیږي. او په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې د هرات اسلام کلا او هرات تر غونډۍ لارې پرون بیرته پرانیستل شوې. دغه لارې له یوې اونۍ راهیسې د هغو کسانو د تحصیل له کبله تړل شوې وې چې د اسلام کلا ګمرک په وروستۍ ورلګېدنه کې زیانمن شوي دي. د هرات د ولي بیان جیلاني فرهاد د پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د هرات اسلام کلا او هرات کندهار ترمنځ د لویو لارو فعالیت له سره پیل شو. د پارلمان او مالیې وزارت د پلاوي تر سفر او د هرات ولایت چارواکو تر خبرو وروسته دغه اعتصاب او تحسین پای ته ورسید. د ولی بیان وایي دغه تحسین په دې ولایت کې د غذایي او نورو موادو د بیې لوړېدو سبب شوی و. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.